د افغانستان د تیر څه باندې 4 لسیزو شخړو وروسته اوس د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د خپلواکۍ، ثبات او بیارغونې مرحلې ته داخل شوي یو. په افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمیت سره مو د ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د نه کارېدو ډاډ ورکوو. همداراز د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل شوي دي. موږ هیله من یو چې د دې سترې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د انرژي د انتقال یوه مهمه حلقه وګرځي. له همدې ځایه په ترکمنستان، پاکستان او هندوستان هیوادونو غږ کوم چې د دې مهمې سیمه ییزې پروژې په برخه کې خپلې هڅې لا همغږې کړي.